असलकुम वेलकम टू another video of پښتو ایډ د پښتو ایډ یو بل ویډیو کې تاسو ټول ته خوش آمدید وایو. نن ویډیو کې به زه تاسو ته درخوایم چې د خپل ګوګل اکاونټ تاسو څنګه سکیور کولای شئ. یا ډیر ضروری ده، ډیر مهم ده. وجه دا ده چې کو بل چاته د تاسو د ګوګل اکاونټ یوزر نیم او پاسورډ معلوم سي نو تاسو اکاونټ اني ټایم هیک کېدلای شي او تاسو ګوګل اکاونټ کو هیک سي تاسو سه سمرم ډیټا دا په ډرایو کې هر چرته هغه ټول دی ایکسس کولای شي. تاسو یې ایمیل آی ډی په تر باندې فیسبوک ټیک ټاک هر چرته ایته ائیډنټیټی سیدا هغه غلا کولای شي درنه. دغه لپاره ډیر ضروری ده چې تاسو خپل ګوګل اکاونټ سکیور کړئ. ګوګل اکاونټ څنګه سکیور کولای شي؟ ډیر اسانه طریقه درته ښیم. تاسو کو لاول نه ټو فیکٹر اوثنټیکیشن یا بیک اپ هر سنې لګولي هغه یلته تاسو ته دا درخیداوی نه ریکمنډډ اکشنز ها. زه په دې باندې فلحال نه کلیک کوم. زه تاسو ته نارمل طریقه درخوایم چې څنګه به تاسو خپل ګوګل اکاونټ سکیور کوئ. یلته کو راسئ او یلته ټیپ کوئ. نو دامي اکثر موبایلز کې د لیفت والا سکرین نه د هغه لپاره یلته راسئ تاسو اپس کې ګوګل ته اپس په اپس کې ګوګل ته سراغلی خپل یوزر نیم باندې ټیپ کوي. یوزر نیم باندې سره ټیپ کوي غنه بعد یلته دا مینیج یور ګوګل اکاونټ مینیج یور ګوګل اکاونټ ته راغلی د تما خپل بیک اپ فون نمبر سره د اډ کړی دا ویني ماته اپشن راکړي الرټ راکړي ماته وای وارنینګ دا ډونټ ګیټ لاګډ اوټ اف یور ګوګل اکاونټ. نو دا ماته وای یو خپل کوم ریکوري فون نمبر یا س اډ کا سکلا تا بیا مسله نه زبدا سکار وکما چې زیلته دا ریکوري فون نمبر هم اډ کولای سما. خو زه وایم چې زه ریکوري فون نمبر نه اډ کوم. زه کوم ایمیل آی ډی یوز کوم ایمیل اډرس کوم دا هغه ایز ا بیک اپ ورکوم. نه زه بس وکم سکیورټي اینڈ ساين ان دا آپشن ونی سکیورټي اینڈ ساين ان دام سے ټیپ کو هغه نه بعد بتا سره راسي ریکوري دا دوه آپشن دي کته ریکوري فون ریکوري ایمیل د دوانو کې تاسو هر یو کوړی دوانم انټر کولای شي یوم انټر کولای شي. دې مطلب دای چې خدا نه خاصه تاسو نه خپل پاسورډ هیر سره یا هک کېدا څه تاسو ته خطر و نو تاسو څه وکیا فورګټ پاسورډ کې بل څه هغه کې هغه کو فون نمبر اډ کړئ هغه ته به پاسورډ راځي تاسو هغه ټایم ریسیټ کولو لپاره او کو ایمیل اډ کړئ نو هغه ته به راځي. زه ریکوري فون نمبر دې نه اډ کوم ها پاسورډ غواړي یلته به خپل نمبر انټر کړئ 1 2 3 4 5 6 7 ما دا نمبر انټر کو هغه نه بعد به تاسو ټیپ کړئ سیو. دا ما اسی یو ډمی نمبر اډ کړی و هغه لپاره به زه کوم دا به ډیلیټ کما. نو تا دغه رقم ته تاسو خپل یلته ایمیل آی ډی ریکوري لپاره اډ کولای شئ. نو زه به څه وکم یلته زه ریکوري ایمیل اډ کما کوم ایمیل ریکوري سي اډ کړئ کنه هغه ته به یو لینک براسي هغه تاسو ویریفای کول ضروری صحیح سو. زه په خپل بل موبایل کې کوم دا هغه نه زه اوس لاګین کې کما او آلته به زدا ویریفای کوم ښه تاسو ورته ګوري دا بیل ته اوس چینج سي. فلحال ما ته وای چې ایمیل نیډز ویریفیکیشن دا تاسو ونی دا وارنینګ ساين دا لانه دا اډ سوی ښه کوم ایمیل آی ډی سما ورکړای دا هغه ایمیل آی ډی ته وزلاړ سما ما ته بالته لینک راغلی ښه دا ویریفیکیشن غواړي نو زه بس کوم دی باندې ټایپ کوم از ورته چې ما ته کوډ را سند کا ایمیل آی ډی ته هغه ته کوډ راغی زه اوس یلته انټر کوم 572640 دا کوډ انټر کما ماته ایمیل آی ډی ته راغلی نو دا ایمیل آی ډی ما ریکوري لپاره سیو س دا آپشن دا آپشن خو اډز هغه نه بعد موږ راسو یو بل ډیر ضروری کار دا هغه دا ټو فیکٹر اوثنټیکیشن مطلب کو چاته د ما ایمیل آی ډی او پاسورډ معلومم سي نو زه څه غواړم زه دا نه غواړم چې هغه کس د ما اکاونټ ته لاګین سي. نو زه وکړو ټو سټپ ویریفیکیشن دا آپشن وینئ زه کوم جنرال دوباره درته وخایم ګوګل اکاونټ ته راغلم هغه نه بعد راغلم سکیورټي اینڈ ساين ان نه بعد راغلم ټو سټپ ویریفیکیشن. ټو سټپ ویریفیکیشن مختلف طریقې دي هغه کې تاسو فون نمبر هم اډ کولای شئ پاس کیز هم اډ کولای شئ سکیورټي کیز مطلب دغه خپل د موبایل نه لای ډیوایس نه اوثنټیکیټر اپ هم اډ کولای شئ ګوګل پرومپټ دا کوم اکاونټ نه لاګین هغه ته اډ کولای شئ. فلحال زه تاسو ته ټول نه بهترینه طریقه درخوایم هغه تاسو وکیا سیلتا دا فون نمبر تاسو ونیا د باندې با پلس باندې با ټیپ کړئ پلس باندې سه ټیپ ک هغه نه بعد بتا سیلتا خپل موبایل نمبر انټر کړئ موبایل نمبر سے انټر کړئ او نیکسٹ ټیپ کړئ تاسو تبا وای او ریسیو کوډز بای ټیکسٹ میسج یلته خپل نمبر کنټری سلیکټ کړئ هر یو کنټری سي تاسو کومي
کنټری به سلیکټ کړئ او موبایل نمبر به انټر کړئ. دلته اوس راسم کنټری سلیکټ کم، کنټری سلیکټ کم، هغې نه بعد شروع والا 0 به نه انټر کوم، 300 سے هر څه نمبر می نمبر به زه انټر کم او نمبر سه انټر کم او نیکسټ ټیپ کم، نو ماته به یو سکیورټي کوډ راسي. هغه کوډ سه زه انټر کم، څنګه چې ما تاسو ته ایمیل طریقه درو خدل هغه رقم ته به تاسو دا اډ کړئ، هغه هم سه اډ ک ناغه نه بعد به صحیح سي تاسو 2 سټپ ویریفیکیشن هر کله چې څوک لاګین کېدا کوشش کوي تاسو ایغه موبایل نمبر ته به لاول میسج راځي، هغه کې به یو پاس کوډ او ټي پی به هغه سه تاسو انټر کړئ، بیا تاسو لاګین کېدای سي هغه نه بغیر تاسو نسی لاګین کېدلای. نو مطلب هر څوک تاسو اکاونټ څوک هیکم کی هغه لپاره به دا 2 سټپ ویریفیکیشن لري کول لګ مشکلی او بهتر دای چې دغه سیکنډ سټپس کې دی یو نه زیات شیان اډ کی، مطلب فون نمبر هم اډ کړئ، دام اډ کړئ، ګوګل پرومپټ هم اډ کړئ، اتھنټیکیټر هم اډ کړئ. روان ویډیوز کې به تاسو ته دا نوري طریقې هم درخوایم. تھینک یو ویری مچ فار واچینګ. امید لرم چې تاسو به دا ویډیو ډیره خوښه سوي. فیډبیک کمنټس کې پرېږدئ، د ویډیو ته لایک ورکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ.